د پی ټی آی د هغو ایم ان ای او ام پی ای یا ورکر چې دوی د دغې ظلم پر خلاف غږ پورته که د هغو ټولو ته سلام کوم او یقینا دا فریضه هم زموږ شریکه وه خو البته د ننګ غیرت ته ضرور سلام ضرور کوو چې دوی په دې ورځ باندې خاموش نه وو بلکې چې هر څه و خبره یې کوله د خیبر پښتونخوا حکومت هغو ته هم دا یو خواست دی چې تاسو چې څومره هم د دې روکتام کولی شي هغه وکئ ګنې پښتون وطن ځوانان چې کوم دي هغه به بیا سبا تاسو نه هم پوښتنه کوي چې داسې کېدل ستاسو کردار څه پاتې شو د دغې د تحفظ دپاره محترم ملګرو یقینا خبرې ډېرې کېدلی شي او دومره هغه خلک چې راتللی نه شي سوشل میډیا کم سے کم دا 10 ورځې 8 ورځې دي دغه یوازې او یوازې د دې جرګې دپاره وکاروئ د 10 8 ورځې او بیخي ټایم ورکوئ د هر څه ته ټایم ورکوئ ښه کافي ټایم ورکوئ او هر هغه څوک چې د دې په حمایت کې یا په دفاع کې خبره کوي هغو ته کوریج ورکوئ چې څوک په مخالفت کې ولاړ دي هغو یعنې په یو با اخلاقه طریقه سره په یو اخلاقي طریقه سره د هغو یعنې حوصله شکني وکړئ چې دا کار مه کوئ چې کوم بهر دي حتی کې د پښتنو نه اوټ خلکو هم چې بلوچ څومره سماجي کارکون و د ګلګت بلتستان و تر الطاف حسین پورې چې څومره هم خلکو نن ورځ د دې بربریت مخالفت کړی دی د هغو ټولو مننه خدای دې تاسو راته آباد لري ځوانانو او د پښتنو مشرانو د نږدې نه مو ډېر سره کتلي دي زه تقریبا ټولو سیمو او ضلعو ته هم درغلی یم یقینا دا اوس چې څومره هم دا دعوتنامې وشوې په هغه کې یو لږ څه ځایان پاتې وو چې په آخرو ورځو کې مسلسل دلته موږ د یو داسې ماحول سره مخ وو چې حملې یو شی بل شی کوششونه کېدل نو د ملګرو زه خپل په دې کیسه کې نه یم خو ملګرو د احتیاط د وجې هغه ځایونو ته نه ورسېدل کنې مونږ چې کوم ځایونه پاتې وو هغو ته به مونږ په سوشل میډیا بیا هم د یو ویډیو په شکل کې پیغام ورکوو هغه به دوی یعنې زه امید لرم چې دوی به هغه پیغام رانه قبلوي زه به یو وفد هم جوړوم چې دوی ته ورشي چې کوم ځایونه پاتې دي څه مدارس پاتې وو څه زموږ سیاسي ګوندونه هم پاتې وو څه مشران پاتې وو پاړه چنار پاتې شوی و رانه اراده مې دا پاړه چنار خلکو ډېر غمونه هم کتلي چې هغې ته به هم دعوت ته میلاو شوله ورزو که موقع نه شوه میلاو د پاړه چنار مشرانو ته زموږ له اړخه دعوت دی د شیراني صاحب داسې احقانیان د اکوړه خاټک نه راواخله چې څومره مدارسو مشران دي دغو ته یا نور چې څومره هم وي دغو ټولو ته دلته د صوابۍ چې کومه زموږ علما دي هغو ته داسې نور ځایونو کې یو څه چې پاتې وو کوم ځایان هغو ته به زموږ وفد رسیږي څه داسې زموږ نه پیشې هم پروفیشن هم پاتې وو هغو ته به هم وفد ورسیږي او ملګرو ته دا وایو چار چرته مو ډیټا راجمع ده هغه پیږي ځای پکچر هم ځنه وباسي په یو موبایل کې هغه موبایل خوندي کېدی چې هغه پروت وي چې هغه ورک نشي په ډېره ښه طریقه سره د ډیټا په 2-3 ځایونو کې په موبایلونو کې پکچر د ټولو نه وباسي چې هغه سیف پاتې شي او بیا دغه زموږ مرکزیت ته راورسوي هم بله خبره دا ده چې دا چونکې ډېر غټ مصرف غواړي دا 3 ورځې هم او د دغه تیاری هم د دې دپاره چې کوم خلک فنډ کوي هغه فنډ یعنی ډیره خوشحالي خبره ده زه د دنیا د یو چا نه هیڅ مرسته نه غواړم هیڅ ضرورت یې نشته زما کام شته زما خلک شته دی یقینا د کام وطن هغه غټ خلک هم موږ سره مرسته نه کوي د وطن د یو عام غریبو خلکو لاسو شالو روپۍ باندې به هم د دغې وطن هر څه موږ پوره کوو موږ په دنیا کې یو لوی ولس یو موږ قطعا هم یعنې نظر انداز کېدلی نه شو موږ یو تاریخ لرو انشاءالله په خپلو لاسونو باندې به دا بیرته ژوندی کوو په خپلو وجودونو ارادو به دا بیرته ژوندی کوو انشاءالله سبا پره به مونږ چې کوم خلک ترو بینک اکاونټ یعنې مدد کول غواړي مرسته کول غواړي مونږ مرسته هر چا نه غواړو څوک چې په خپل شو کول غواړي هغو ته یوازې وایو خلک اعتراضونه کوي ما مخکې هم ویلي وي چې دوی د ولس نه مرسته غواړي چنده غواړي فنډینګ غواړي په هغه باندې یعنې
دوی خپل پروګرامونه کوي. بالکل موږ دا حقیقت دی، ولې موږ د بل چا ایجنټان نه یو، نه د بل ځای نه موږ ته روپۍ راځي. موږ خپل ولسونه خپل سره فنډینګ هم خپل سره کوو، محنت همت هم خپل سره کوو. نو خدای متعالی آباد لري، هغې دپاره به موږ یې اکاونټ هم اناونس کو چې هغه ته به بیا زر تر زره ټول ملګري هغه چې څوک څومره مرسته کوي هغه به هم وشي. زه په آخر کې بیا دا خبره ریپیټ کوم چې دا کوم عمل حکومت شروع کړی دی دا د بند کې سپیشل خیبر پښتونخوا پولیس یو ځل بیا د یو پښتون په حیث وایم چې کم از کم که څوک هم دا کار کول غواړي هغه ته ووایه چې خپل ورته راشه. په وردي کې د هغه خلک خپل راشي یا بغیر وردي دی هغه د خپل راشي، بیا مونږ ګوره هغه ګوره. خو البته چې ته راشې هم هغه د پښتو ژبې نه مونږ خو شرم درنه وکړو، البته تا تر اوسه پورې ونه کړو. هغو ته وایو هم چې تاسو د دې شي نه لاس واخلئ، کلار شئ. صوبایي حکومت ته هم د دې شي جانچ پړتال وکړي. دا هر څه چې کېږي دی کلار کولو کې دی بھرپور کردار ادا کړي، لرې دی کې اعلان دی وکړي چې موږ دغو خلکو سره نه یو، او ورسره چې کومو خلکو یو کردار ادا کړی دی نن داسې د دوی نه نور هم توقع لرو چې دوی به هر وخت داسې په ننګ او غیرت ولاړ وي، او چې څومره ملګري دي هغه د ځانونه راورسوي تر سبا پورې، چې نن شپه را روان شي تر سبا پورې یا سبا ورځ روان شي ماسپښینه پورې راورسېږي. ډېره مننه، خوشحال اوسئ. خدای مو آباد لره پښتنو. انشاءالله میدان دا هیڅ نه ګټو باید